زمون په دې پیښور کې په خوا دې خزله بیٹک ورکولو پیژنه پیریان به کول ورته خزو دوپړای باجی به راو وخت نو خزو به ورته پیریان لپټي به ورنګ کې ول به نه نکل جاون سبس پری آندی پਈਏ دا بیٹک به ورکول دیکھو وګورئ نو بار جمعات نظر اوته ما یو سړی ناشته کور کې بیٹک شروع ده دبلې غږیږي او خزه ورته پیریان کې ویخته پرانیستی دیو نو یو ماشوم را منډه کړه پلار ته وای چې پیوجی سارے کار تماشے دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے وہ سماشما آگے نو سارے ملک تماشے دبلے وجدن تے ایسی پہ نچنے سمجھ آئی نا بیٹھے کا یاد کئی ماشوم پیو جی سارے کار تماشے دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے تاسو خیال رہا عرض دا خبری پر دی تاسو دین بعد بچ پوئی گئی دین بعد یو خر سیلاب پکار دے چې زمخ کې مو تاسو را پسې یو غړپ په سمندر کې مرو ورغی چې تر اوسه پوي نشوي دین بعد نه پوي گئی قسم په خدای ته پوي شي کوم شی چې ته پټه پړون دي ته یو شی ونه نه داږي تاسو مان ولې کې پړون دي مان دا شي تاسو کوا په کوم شي ته نه پوي په دې ته نه پويږي چې ولی څه ته وایي دا تپوس مانا کول اولیاء څه ته وایي دا تپوس زه درته وسویم عزیزان اوس افسوس دا کوم چې دا ټکی به تاسو ته یاد نشي قرآن کې راځي الا حرف تنبیه ده څه شی ده حرف تنبیه الا معنا اگاشا ان اولیاء الله په تحقیق سره اولیاء جمع د ولیده دوستان د خدای چې دي لا خوف علیهم لا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبه دوی غمجن اوس لا خوف کې دا لام کم لام ده دا کم لام ده لام په سلور قسمه ده عربي کې لګټ رہی خو کوي دا چټلی کوي چې لا خوف دې کې دا لام کم لام دی یو لا نفی دی یو لا نهی دی یو لا مشابه بلیسه دی یو لا نفی جنس دی نو لا خوف کې الله وی پاولیاو به خوف نه نو دلته دا لام چې کم دی دا کم لام دی آیا لا نفی جنس دی لا نهی دی لا نفی دی یا لا مشابه بلیسه دی ما په خبرو پوهیږئ دا لام کم لام دے پنجاب کی میں تقریر کھولو ماں نمخ کی اولاڑو رچے جڑے بے شرم مولوی نے فلاں صاحب جب مر گئے قبر وچ نے ملائکہ نو پھڑیا تے فرشتیاں دے گریبان وچ ہاتھ پایا اور فرشتے نو کہن لگے کہ او بے شرمو تسی کس نو پوچھن آ گئے ہو ملائکو ته وی چې او بے شرمو د چا تپوس تراج زناستم پسې زمان نمبر را چې زمان نمبر راغی نو ما وی چې حضرت خډر خ تقریر کو ماشاءالله ها او الا ان اولیاء الله لا خوف کې پدې یو لام ز پوی نشم چې لا خوف کې دا لام کم لام دی او کیدا ټری یو خبره می کړی و دنیا په وچون کې ده چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړي وا غوخه چاو خوړي دنیا ته وچون کېده نو اخر ورته یو پاکوړي کې ویلا بي دګر مولا خوړي خدای ول د بنیاد او باسه پدا مسله کولو چې ملک په مخ راغسته ها لا خوفن کې الحمدلله دا وراثت الله علماء دیوبند تور کړي دي پلا خوفن کې دا وراثت د علماء دیوبند چې لا خوفن چې کوم قران کې راغله ده دا لام کم لام تاسو خیال راغی عزیزان دا لا نفی جنس نه ده په دې دا طالبان او دا علما کوي ځکه چې لا خوفن کې د لا نفی جنس مدخول چه ده هغه داسې نه اوس هغه ترکیبونه درته نه کوم لا نفی جنس نه ده عزیزانو لا خوف دا معنا خوف بیا په دوه قسمه ده
یو خوف من الله دی او یو خوف تبعی دی. الله دلته لا نفي جنس زکه او نه وي چې د جنس خوف نه په قیامت کې اس دنیا په امن کې نه. جنس خوف تبعی خوف دینه به انبیاء په امن کې نه په قیامت کې. ما په خبرو پوهیږئ. آدم علیہ السلام ته د مسلم لوی روایت ده. آدم علیہ السلام ته ټول اولاد راشي چې راشه ته د ټولو بني آدم پلاره خدای ته وایي چې حساب شروع شي. بیړم تباہ شو په درېدو هلاک شو ځکه چې د قیامت یوه ورځ به 50,000 کال وي. الله وی کان مقداره 50,000 سنه. د قیامت د ورځې مقدار به 50,000 کال وي او د قیامت د ورځې انداز 50,000 کال. دغه یوه ورځ به د دې دنیا 50,000 ورځې عمر یوه میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر او یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر. دا به یوه ورځ دنیا به حیرانه ولاړی چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وایي چې ما په جنت کې د غنم دانه چې خوړلې وه رازر چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے. یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے. دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے. حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے. هغه د غنم د دانې واقعه چې دا زدا جرأت نشم کولی چې دې وخت کې د خدای مخې له ورشم. آدم علیہ السلام به انکار وکړي، نوح علیہ السلام به انکار وکړي، ابراهیم علیہ السلام به انکار وکړي، موسی او عیسی علیهم السلام به انکار وکړي. آخر الامر با دنیا ټول راشي جناب محمد رسول الله. عرض داو چې طبعی خوف نه با په قیامت کې څوک په امن کې نه. الا ان اولیاء الله دا معنا چې خوف من الله بنی په اولیاء باندې، اما تبعی خوف چې ده هغه نه به اولیاء په امن کې. تاسو خیال راغی تبعی خوف په قیامت کې په هر چا تاری. زما عزیزان ولی او بزرگ د خپل منلو کې صدر تا وکړه. زه د هندستان په علماو کې د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه مکتوبات زدا پویګم چې د چې سله کلی دی نو دا القا ورته د اسمان نشوي. ما په خبرو پویګم القا ورته شو. دلی کلی دی چې یو ولی دی سلطان الاولیاء، یو عالم دی قاضی ضیاء الدین. د عالم کار دا دی چې چرته رباب یا داب وغیرہ غږیږي بد دی ورپسې وایي. د عالم کار دا سلطان الاولیاء مجلس کې بچرته رباب مباب غږیده. بحر العلوم لیکلی دي کانا مولانا یروم یسمع ربابا. تلې لوز نه کې توانه پر واسه کاوه منګا چې مړه دغه مليانو پسې چې زی خدا کا جنت تلار شي. غر کې غر کړ وکدا عرض داو کانا مولانا روم یسمع ربابا. او څنګه چې تاسو پر باکونو شروع کړئ. مولانا روم سلطان الاولیاء مجلس کې رباب غږیږي. قاضی ضیاء الدین وې ته پدید او مردار مرګرو ته راځي والله کې پرېدم ورغله ده مجلس ته ورننوته ده او په ور ټوب کړی چې ور ټوب کړی دي سلطان الاولیاء په دې ځمکه راځي. بیا چې سباله بیا ورغله ده بیا رانی ولې ده د دې ځمکې ویش. بل ورځ بیا ورغله ده رباب غږیږي بیا رانی ولې د دې ځمکې ویش. په څلورمه ورځ چې ورغله ده نو قاضی ضیاء الدین ډېر کوشش وکړ خو سلطان الاولیاء په ځمکه راونه ویش. واپس راغی مرګرو ته وې دا مردار د سره بګورم دادی دا چې راغی مریدان ورته وې صاحب خبره دادا چې دا دوه ځله خو دې راوښتو دا په دریم ځل دی ولې راونه ویشتو. وی پرېږدی وې نه حل به وې وې نه مې پرېږدی وې نه وې سلطان الاولیاء چې په ړومبي ځل پاسېده
او د باندې حال راغې نو زه چې ورپسې ورپاسېدم د روح اول اسمان ته پرواز کړی نو اول اسمان پورې زما رسین کېدا رومې نیو د دې ځمکې نیو په دویمه ورځ چې دی بیا پاسېده او زه ورپسې ورپاسېدم نو د روح سدرة المنتهى ته رسېده نو هغه ځای پورې رسۍ زمان کېدا رومې نیو د دې ځمکې نیو په دا درېم ځل چې دی پاسېده د روح د سدرة المنتهى نم پرواز مخکې کړی زه چې ورپسې ورالم راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشي عزیزانو د شریعت دا عالم دی او د بزرګۍ دا عالم دی خبر راغی چې قاضي ضیاء الدین بیمار دی سخت بیمار سلطان الاولیاء سره ورولېږلو چې ورته ووایه چې زه ستا تپوس ته راځم کړې ور سره پرزون دي کافر او مرتد ورته ویلي دي او جواب ورولېږلو چې زه ستا تپوس ته راځم زمونږ دې پوس پرې کړي قوم ته وګورئ مونږ به داسې وکړو چا سره چې ما پرزونې کړي زه به د هغه تپوس ته لاړ به شئ تاسو دا شیخان صاحبان بزرګان نیکان چې چا ستا نامه بیا اودس اخیستي او هغه بیماري ته به یې تپوس ته ورشي بزرګ ولایت او بزرګي دې ته وایي سلطان الاولیاء تپوس ته راځي قاضي ضیاء الدین ورته وایي چې ورته ووایه چې زما د نس حالت ته زه مړ کېږم او په دې وخت کې زه د دې بدعتي مخ نه ګورم نه ګورم قاضي ضیاء الدین ته چې دا سوال جواب ورولېږلو سلطان الاولیاء ته نو هغه جواب راولېږلو چې زه دومره بې ادبه نه یم په خدای مې دې قسمي چې ستا کور ته د تلو اراده مې وکړه نو د ټولو بدعاتو نه مې توبه ویستې خو ما خپل تپوس ته پرېږدم قاضي ضیاء الدین ته چې دا خبر ورغی چې توبه یې ویستې ده وی او صاحب نو قاضي ضیاء الدین خپل پټکی ورکړو وی د دروازې نه تر ما پورې زما دا پټکی وغوړوئ او سلطان الاولیاء ته وایي چې په دې خپې ږده او ماله عزیزانو د اخلاقو دا عالم د حقانیت دا عالم د ولایت او د بزرګۍ بیا دا عالم تاسو خیال را زما عزیزان قرآن کې راځي یمحو الله څنګه ده یمحو الله ما یشاء یمحو الله ما یشاء د دې په ضمن کې مولانا ثناء الله پانی پتی لیکلي دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی مجدد الفسانی بچیو یو عالم دی مولانا طاهر نامه د داغه بچو ته سبق خای مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناس دی او مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پریوته سګوري په لوح محفوظ چې دا مولانا طاهر چې د ما د بچو استاد دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی دی شقی معنا وای بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا خو زما د بچو استاد دی عالم دی خدای دا به اوس کی مجدد الفسانی رحمت الله علیه وای چې ما ته را یاد شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر معلق رد کیږي تقدیر دوه قسمه ده یو تقدیر مبرم ده او یو تقدیر معلق ده تقدیر مبرم ده هیڅ په کوشش نه رد کیږي او تقدیر معلق چې ده دا اولیاء په دعا ورد کیږي ما خبرو پوهیږي استاد تقدیر به څه پیژنې کاکا خپنه شي تاسو پوه شئ تقدیر مونږ خو خپنه شي هغه د غرونه یو په قبر کې ته ملائکو تاسو کوي من ربک هغه ویل ها وی من ربک څو رب کې یو قب ډوډۍ بنئ چرتا وګه ما اوس تقدیر مبرم په جندل پارا تقدیر معلق په جندل د پارا لو علم پکار دے محنت پکار دے او جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودار ټوکی دي د مینې داوا څنګه کوي چې په مخ کې دی و خو لارې نه دي جوړې او ته چې خوب کړې تر سحر تمل کړې د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی کو قید مہرو یانو
ته چې خوب کړې تر سهار د طالبان واوري تروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي فمن رام العلا من غير قد اضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لاجل رزاك يا مولى الموالي علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي دا د دې ترجمه ده چې ته چې خوب کړې تر سهار تمل کړې د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی ہاں کو قید مہرو یانو و تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا فلک د هجر ما خپل رضا تن پریدی ہاں فلک د هجر ما ظالم ہمیں وہی ہمیں جڑا تن پریدی ہاں ظالم ہمیں وہی ہمیں جڑا تن پریدی ہاں مجنون میں عالم بولی ماسو خواتن پریدی ہاں چې دا به خپل نه نو نیغ بن کیږي تاسو پوه شئ چې دا به خپل نه نو نه ابا خپل بیا ډاډه ګرځا که یو سړی دا وایي چې زه دا فلانه ولی نه منم نو په دې کافر کیږي نه کیږي که یو سړی دا وایي چې زه دا فلانه ولی نه منم نو په دې کافر کیږي نه او که یو سړی دا وایي چې زه خدای نه منم نو دا متفقون علیه کافر دی که یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر نه منم نو دا متفقون علیه کافر دی نو په پاکستان کې د دهریانو او د منکرین حدیث منکرین نبوت دنیا موجود ده هغه پسې نه کېږي خو چې چانک خدای څه کار اخلي وایي چې اولیاء نه مني زیارتونه نه مني اولیاء دا منکر دي اولیاء نه مني خدای بندگان عقل کوي لګ اوس دا وختي چټونه راتله چټ لیکلو چل درځي تاسو ته ځان نم دم توتوګان جوړ کړی دي چټ بولی کې ور به لګي چټ بولی دا موږ تاسو په معنی کې پرتی چې تبه چټ را لیکو زه به جواب درکوم سړی توپ زده کوي چرته چټ لیکلو چل زده کا په جنگ کې اسونه سر به جلسه صدا تقریر صدا ته په کې چټ لیکي ځان نه قلقلا خان جوړ کړی دی خبردار چې انده لپاره تا چټ راولې غړي پاس نم په لتا و مجلس آداب زده کوي چل زده کوي عزیزانو عرض میں داو زکلا کلام تورا گیرا مشوا سپینا ز حیران یما تورا گیرا مشوا سپینا ز حیران یم چې رحمان لا نعاقل شو نبالغ لیکن مونږ نه عقل راغې او نه راکی بلوغ را مونږ چې کلا معقول او سنجیده قوم کیږو نو بیا به قیامتي بیا به دا دنیا آباد نه تصور نه کوي چرته چې د پاکستان دنیا بم چرته معقول او سنجیده قومونو کې حساب شي دا خوب نه ګوري او زمانه زیات ورځ په ورځ قدم بیارتا تاسو تخپل معقولیت معلومیږي خپل عقل فهم درته معلومیږي کوم شی چې تاسو پوهیږئ داغه باز زما تاسو مخ کې کول فضل دومره دا